Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official. James Staus mentor Muhammad Amir and welcome to Muhammad Amir official. जी स्टूडेंट्स में लेक्चर की मंगा डिस्कस करो दैट व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल. जी स्टैटिक वेरिएबल जम सर से सीधे सही दा नो स्टैटिक वेरिएबल हम बिल्कुल पर डिटेल से डिस्कस करो दा द किताब से लिखल दी दा हम तासु स्टैटिक वेरिएबल रिगार्डिंग चिकम दे आगा और डिस्कस कोम तासु मखि तवस और दा चिकम लिखल तासु तमा के दा हम डिस्कस को ګوره د سټیټیک ویریبل نه مخکې چې مونږ کوم زمونږ مخکینی کلاس و چې هغه زمونږ په څه بیس باندې و هغه مونږ و چې لوکل او ګلوبل ویریبل څه ته وایي and what is the difference between local and global variable and what is the accessibility and availability of the global variable inside a C++ program. سو هغه هر څه مونږ هلته ډسکس کړو په لیکچر کې مونږ سټیټیک ویریبل ډسکس کوو خو چېرته تاسو د لوکل ویریبل او د سټیټیک ویریبل سوري د لوکل ویریبل او د ګلوبل ویریبل دا کانسپټ نه خبر نو that might be tiny difficult to understand the concept of static variable. صحیح ده. So for you guys I must recommend that class کوم چې موږ مخکې کلاس وو. اوکې راځو static variable ته. نو static variable زموږ سره شته static variable are special variables that are declared inside a function. A static variable د زموږ سره special variables دي کوم چې موږ ډیکلیئر کوو inside a function. د function کې دننه وګوره کته تاسو کچرت تاسو previous lecture کتلې تاسو بالکل وای چې یار inside a function declaration دا خبره خو مونږ د لوکل ویریبل لپاره نه وکړي. نو جی ها بالکل مونږ دا خبره د لوکل ویریبل لپاره کړې وه او دا د سټیټیک ویریبل او د لوکل ویریبل په منځ کې سیمیلریټي ده. صحیح ده. بیا زموږ سره شته by using the keyword static وایي د سټیټیک کیورډ چې دا کوم سټیټیک لیکل دي. صحیح ده. نو د سټیټیک کیورډ چې کله مونږ د یو لوکل ویریبل نه مخکې کوله نو زموږ سره هغه لوکل ویریبل څه شي هغه زموږ سره سټیټیک ویریبل ته چینج شي. لایک لوکل ویریبلز these can only be accessed inside in the function in which they are declared. وای د لوکل ویریبلز په شان د سټیټیک ویریبل هم مونږه په فنکشن کې دننه په فنکشن کې اکسس کولی شو په کوم فنکشن کې دننه چې موږ سټیټیک ویریبل ډیکلیئر کړی. نو چېرته اوس تاته د لوکل ویریبل پته نه چې څنګه how we can access local variable, so you can't understand the static variable concept because we here we just doing comparison between local and global variable between static and local variable. نو که تاسو static variable چې کوم دی هغه تاسو د کول غواړئ خو تاسو local variable پته نشته. So how we can understand the concept of static variable without knowing local variable? So first of all I must recommend for you guys to learn the concept of local variable and global variable as well. ها اوس دا خبره ده چې یاره زموږ سره چې کوم لوکل ویریبل دي نو these can only be accessed in the function. وای دا هم موږ په فنکشن کې اکسس کولی شو مړه په کوم کې چې موږ دا څه کو انټروډیوس کو but they remain in existence for the lifetime of the program. خو دا زموږ سره د static variable چې کوم دا زموږ سره په existence کې د program lifetime نو ګوره دلته به تاسو ته یو بل alertness هم might be چې تاسو برین هغه جاری کړي چې یاره د پروګرام ایگزیسټنس د لایف ټایم دا خبره خو مونږه د ګلوبل ویریبل ریلیټډ کړو چې یاره ګلوبل ویریبلز زموږ سره ایگزیسټنس چې کوم دی هغه زموږ سره لایف ټایم یې انټرنل نه چې کله سره زموږ پروګرام انټ ته ونه رسي نو دا خبره خو باچا د لایف ټایم ولا خبره خو د ګلوبل ویریبل شو. نو جی ها په دا سټیټیک ویریبل دا کوم کنسپټ چې کوم دی چې مطلب دا مونږ څنګه لیکو څنګه به دا مونږ انټروډیوس کوو نو دا ټول د لوکل ویریبل دی. خو که چېرته مونږ د لایف ټایم خبرو وکړو نو هغه زموږ سره سیمیلریټي د چا سره د ګلوبل ویریبل سره ده. صحیح ده. بیا زموږ سره another difference between local variable and static variables is that the initialization in the static variable can take place only once when the function is called for the first time. وای د بل ډیفرنس زموږ سره د لوکل ویریبل او د سټیټیک ویریبل دا چې کله موږ سټیټیک ویریبل په فنکشن کې انټروډیوس کړو فرست ټایم چې کله موږ دا فنکشن کال کوو نو په دا کې موږ فرست ټایم سره انیشیلایزیشن ټیک پلیس دلته فرست ټایم سره په دا کې انیشیلایزیشن کیږي. لکه لیټ سپوز موږ سره دا سټیټیک ویریبل موږ په یو لوپ کې انټروډیوس کړو په باډي کې نو فرست ټایم چې کله زموږ سره لوپینګ وشي ا فنکشن کال شي نو فنکشن کې چې کوم زموږ سره سټیټیک ویریبل هغه زموږ سره فرست ټایم کې موږ انیشیلایزیشن وکړو. سیکنډ ټایم چې کله بیا زموږ سره لوپ چې کوم دی هغه کال کیږي د لوپ په باډي کې زموږ سره سیکنډ ټایم بیا زموږ سره فنکشن کال کیږي. فنکشن کې دا چې کوم سټیټیک ویریبل نه پای کې بیا هیڅ قسم انیشیلایزیشن نه کیږي. فرست ټایم صرف چې کله زموږ سره هغه فنکشن کال شي انیشیلایزیشن کیږي دین بیا زموږ سره انیشیلایزیشن چې کوم دی زموږ سره نه کیږي. دیټس وای هیر چې ویریبل ټیک پلیس initialization in the static variable take place only once okay when the function is called. پرې څه پوه شوي؟ مل ډېر سمپل خبره ده یاره
خو چې کله تاسو پروګرام رن کوم بیا تاسو ډېر ښه پوه شئ. خو سمپل دا لیکل هم تاسو ګورئ چې سټیټک ویریبل زموږ سره سپیشل ټایپ ویریبل دي کوم چې خپل ویلیو ریممبر ساتي. دا خبره ډېره مست ده چې سټیټک ویریبل ته خپل ویلیو بالکل فاتي. چې لکه دا جب د 10 روپۍ مې درواچي نو هغه زما سره 10 روپۍ راسره دي، بیا ورته ما 100 ورواچي هغه زما سره 100 راسره دي، 100 مې ورواچي نو 100 راسره دي. نو دلته دا ټول پته چې زما پر جیب کې 100 روپۍ دي او دلته د خپل چې کوم روپۍ د سوسري دا د سټور ساتي، محفوظ ساتي. صحیح ده. نو او د خپل فتح چې زما سره په جیب کې 100 روپۍ دي. نو always remember its value even after the function ends. که function زما سره end هم شي نو دا خپل ویلیو پته ورورې زما سره زما کوم ویلیو ده. Normally when you create a variable inside a function its value is lost when the function finish. نارملی چې کله موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړو لکه لوکل ویریبل شو او هغه زموږ سره څه وشي فنکشن اینډ شي نو دا ویریبل څه شي دا خپله هغه ویلیو لاست کړي. صحیح ده. بټ ا سټیټک ویریبل کیپ اټس ویلیو بټوین فنکشن کال. خو سټیټک ویریبل خپل ویلیو څه کوي د فنکشن بټوین فنکشن کالینګ دته صحیح دا ویلیو ته ریممبر. صحیح ده. دا څه کوي دا کیپ د خپل ویلیو ځای ځان څه کوي کیپ ساتي. کیپ پوینټ زموږ سره دا چې سټیټک ویریبل موږ ډیکلیئر کوو مخکې موږ سټیټک کیول چې ویریبل نو ولګو هغه سره سټیټک ویریبل شي. ریټین اټس ویلیو بټوین فنکشن کال دا خبره موږ انیشلایزیشن وانس دا خبره پکې موږ وکړه او ریممبر اټس ویلیو ان د فنکشن دا کیسه اوس راځو پروګرام ته. صحیح ده. تاسو اوس خیمه بدل خپور شي تاسو اوس پوره چې تاسو وي ګور زما سره یو سمپل پروګرام دی کوم چې بیس دی په سټیټک ویریبل کانسپټ باندې. اوس په دې پروګرام کې تاسو کته زما سره دوه فنکشن دي. زما سره مین فنکشن دی کوم زموږ سره مین باډي اف د سی پلس پلس پروګرام دا زما سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی. ګورم ما یو امیر په نیم باندې یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دی هغه انټروډیوس کړی دی چې دا هغه زما سره کوم ریټرن ټایپ ویلیو دا هم سره انټیجر دی. صحیح ده. اوس د دې نه ما سره پیرامیټر هم پاس کړی ایک. صحیح ده. ویریبل پیرامیټر دا پیرامیټر پاس کړی. اوس دلته ما یو ساری یار دا انټ سټیټک نه ریخه دا سټیټک به مونږه دلته مونږه میسټیک کړی دی داسې وکړو. صحیح ده. ښه اوس ګوره دا ټیمپ چې کوم دی که نه دا ټیمپ ویریبل چې کوم دی دا ما څه کړی د دې نه مخکې ما سټیټک کیورډ لګولی دی. مطلب دا چې دا ټیمپ چې کوم ویریبل دا زما سره سټیټک ویریبل دی او دا ګوره ما ونس انیشلایز کړی دی ته مې ما ونس چې کوم دی انیشلایزیشن کړی چې هغې ته ما دا ټیمپ ویریبل زما سره سټیټک ویریبل دی چې دا ما انیشلایز کړی دی او ویلیو مې کوم انیشلایز کړی مې چې کوم ویلیو هغه 10. بیا ما یو سټیټمنټ دلته لیکلی چې یار دا ټیمپ ویریبل دی زما سره برابر شي ټیمپ multiply with x. x زموږ سره یو ویریبل دی so it might be anything. okay but must be an integer value او دا زموږ سره ریټرن کوي سمپل ټیمپ زموږ سره ټیمپ ویریبل دا ټیمپ سره سټیټک ویریبل دی او دا چې کوم ویلیو راشي هغه زموږ سره دا فنکشن ریټرن کوي. په مین ویریبل کې سمپل د ری فنکشن ډیکلیریشن ما کړی دی. تاسو کته شي زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن دی. مین پکې ما سمپل یو پار لوپ لګولې دی چې یار زموږ سره یو آی ویریبل مې انیشلایز کړی 1 نه کنډیشن مې د 5 په پور لګولې دی او انیشلایزیشن انکریمنټیشن مې کړی دی. صحیح ده. اوس چې کله فرست ټایم زموږ سره i1 دی کنډیشن یې وکړو کنډیشن ټرو دی نو زمونږ د لوپ باډي چې کوم دا هغه به څه شي هغه به ایګزیکیوټ کیږي. اوس چې کله دا ایګزیکیوټ کیږي نو دا به وګوري چې یاره سی آوټ کوم امیر سی آوټ کا امیر زموږ سره څه دی موږ دلته الریډي فنکشن ډیکلیریشن کې ورته ویل چې امیر زموږ سره یو فنکشن دی یو یوزر ډیفاین فنکشن دی. د دې یوزر ډیفاین فنکشن ما د i as اوس ګوره فنکشن کالینګ دا زما ستاسو ارګومنټ دی نو i مې as an argument د دې فنکشن پاس کړی نو ګوره دا پیرامیټر چې کوم د i دی دا x دا زموږ سره په دې i باندې اوس څه شي ایکسچینج شي نو تاسو داسې کنسیډر کړئ دا x زموږ سره i دی. صحیح ده. نو فرست ټایم i زما سره 1 دی چې کله 1 دی فنکشن زموږ سره کال شو یوزر ډیفاین فنکشن کال شو نو دلته زموږ سره څه شو چې کوم ټیمپ لري دی په دې x زموږ سره ویریبل چونکې x زموږ سره 1 دی نو دا زموږ سره څه شي دا x ټیمپ ویلیو زموږ سره 10 دا 10 له پاون کې ضرب ورکړي زموږ سره به 10 راشي. اوکې اوس د دې ویلیو 10 شو دا اوس د کیپ دیر ویلیو ریممبر دیر ویلیو کې سره سټیټک ویریبل چې موږ کوله دا پته نو سره 10 دی. په نیکسټ ټایم چې کله زموږ سره امپلیمنټیشن وشو دا 2 شو کنډیشن ټرو باډي بیا زموږ سره د پار لوپ باډي بیا زموږ سره څه شو ایګزیکیوټ شو نو بیا دلته زموږ سره دا x زموږ سره 2 شو نو 10 له 2 کې ضرب ورکړو زموږ سره 20 شو نو 20 دا څه کله کیپ کړه ځان سره کې خو چارج زموږ سره 20 روپۍ شوي. ګوره انیشلایزیشن کې موږ ویلیو ته 10 اساین کړل خو دا خپل ویلیو څه کوي هغه ځان سره ساتي چې زموږ ما سره ویلیو 20 ویلیو دا زما ویلیو ده چې کله زموږ سره دا 3 شو دلته په 3 کې ضرب ورکړم دا سره په جیب کې 100 روپۍ اوس لس اوس نه دي د خپل ویلیو چې کومه ځان سره ساتل دغه 20 وه پریویس ویلیو 20 وه اوس چې کله 20 له موږ په 3 کې ضرب ورکړو نو سره 60 شوه اوس دا 60 د ځان سره کیپ ان مایند
انیشلایزیشن قصه ختم فرست ټایم موږ انیشلایز کړی و هغه ویلیو دته پته لري زما 10 ته اوس هغه ختم شو د کوم نی ویلیو هغه ځان سره سکی هغه ځان سره سٹور کوي و 60 شو چې بیا کله دا پور شي پور لا په 60 ضرب ورکړي 240 بشي بیا چې کله دا 5 شي نو بیا 240 لا 5 ضرب ورکړي نو 240 ته چې په 5 ضرب ورکړي 1200 خو شاید د سره راځي یا آی تھنک سو پکس 1200 نو دا زموږ سره دا څه کوي د خپل ویلیو بدای کیپ کوي ګوره که ته سوچو کې ته موږ 10 انیشلایز کړی دی خو دا 10 فرست ټایم د انیشلایزیشن پروسیجر وکړو بیا نیکسټ د کوم نیو ویلیو دته مطلب د ټیمپ ویلیبل ته راځي دا بیا څه کوي دا ریممبر کوي دا زموږ سره مین ته دی قصه را فائدہ را بل دارا چې ګوره کله موږ په خپل فنکشن کې په پروګرام کې په یوزر ډیفاین فنکشن کې موږ سټیټک ویریبل یوز کړو دا پروګرام چې کوم ایگزیکیوشن پروسیجر دی یا کوم ایگزیکیوټینګ پروسس دی هغه ډېر انهانس کوي هغه ډېر سپیډ اپ کوي ځکه چې د کوم سره بار انیشلایزیشن بیا نه کیږي لکه لوکل ویریبل دا به هر پیرله چې موږ کله لوپ کولای کله دا سټیټک ویریبل دا سټیټک په ځدري کوم دی به سمپل دا ډیل کېده چې یاره دا زموږ سره سمپل یو لوکل ویریبل دی دا بول راتله 10 زموږ سره د انیشلایز کړی دی نو موږ د موږ سره خامخا فرست ټایم لوپینګ دا به 10 په 1 کې ځای ورکول 10 براتله سیکنډ ټایم چې x زموږ سره 2 شوی بیا به هم دا کته چې 10 شي زما ویلو 10 دا انیشلایزیشن ماته 10 شوی دی 10 په 2 کې ځای ورکول بیا به 10 په 3 کې 10 په 4 کې نو 10 30 10 20 30 40 50 د سیکوینس براتله چې زموږ سره سټیټک ویریبل دی د زموږ سره پریویس ویلیو څخه هغه کیپ اینڈ مایند ساتي صحیح ده تاسو کته چې زموږ آوټپوټ زموږ سره راغی آوټپوټ زموږ سره راغی بچے دی لوشا 10 20 60 240 اینڈ what اینڈ دا لګ زدا څه کما 240 اینڈ 1200 صحیح ده دا زموږ سره په دغه پروسیجر باندې کار وکړو چې پریویس ویلیو د ځان سره کیپ کړه کچره دا تیزو د سټیټک کیورډ ډېر کم دي زیرا دا سمپل زموږ سره سو لوکل ویریبل شو دا به سمپل هر ټایم به دا 10 انیشلایز کیږي 10 10 10 نو ولته چونکه ایگزام سره 1 دین په 1 کې چې کله 10 لمو زره ورکول به 10 راشي بیا چې کله زموږ سره فار لوپ 2 شي آی 2 شي آی له بیا په ټیم کې ضرور ټیم نو زموږ سره کټینی نو بیا به 20 شي بیا چې کله په 3 کې موږ ضرب 10 لور کو 30 شي په 4 کې 40 او په 5 کې 50 او کله سټیټک ویریبل وسول سټیټک کیورډ وسول کو زموږ سره بیا یو سټیټک ویریبل شو او چې کله دا سټیټک ویریبل شو نو دا فرست ټایم انیشلایزیشن به ته وشي او بیا به چې کله دې ته بیا نیکسټ څومره ویلیو تاسو ساين کی دا خپل ویلیو ریممبر کوي پریویس ویلیو لکه ګوره فرست ټایم دا 10 شو سیکنډ ټایم بیا شو 20 شو بیا لکه مطلب دی 10 په 2 کې زره ورکو 20 شو بیا چې ته پته لري چې اوس زه 10 انیشلایز شوم ما دا هیڅ کار وای نشته هغه پوینټ داس کوي بیکول بیا په نیکسټ لوپینګ کې سټیپ کوي بیا د څه کې دا لکه 60 راغی 60 په 4 کې زره ورکو 240 شو الکه زما سره پریویس زما 240 شو نیکسټ ټایم ایک زما سره 5 دین 240 5 زره ورکا نو اوس بای آی هوپ سو ان شاء الله تاسو پر دی سټیټک ویریبل او د لوکل ویریبل او د ګلوبل ویریبل په کنسپټ باندې کمپلیټلی پوه شوی ځکه چې دا زما سره ډېر اهم کنسپټ لکه څومره خونه وکړ یار چې مونږ ویلیو ته انیشلایز کړ بیا هم دا انیشلایز ویلیو باندې ځان نه غره کوي یاره کوم زما ویلیو اوس بدل لا پوه شئ کنه او که تاسو د سجیشن ورکوي چې داسي سجیشن تاسو مال لاګي چې داسې کنسپټ مونږ یوز کوو په خپل کلاس کې دغه په ځوان زمونږه کلاس کې نور انهانسمنت راشي نو هغه هم تاسو په کمنټ سیکشن کې ماته خپل سجیشن راکول شي ټایم راکول چې هاي مننه د لیدلو لپاره